ګران کتونکو دا وخت زه د توبه اڅکزی معکوک کس پر ډیم باندې موجود یم چیرې چې تقریبا 3 ورځې مخکې دا ډیم سری سوی دی او هسې وخت په تابېدو خطره ده. زما سره نن د علاقې خلک موجوده دي. دوی سره به پوښتنې کوو چې دوی څه وایي. حاجي صاحب دا ډیم ته څنګه خبر شوه چې دا ډیم سری دی؟ دا ډیم موږ میلې والا راغلي وو، موږ نه وو په خبر، موږ په هیڅ شي نه خبر. موږ به مالونه هم ګرده راغر کړي وای، سرونه وو، جایدادونه وو، وطنونه به ګرده راڅوړي وای. موږ لس ورځې مخکې حال ورکړی و چې دا اوبه راباسي، دا اوبه راباسي. دوی هېڅ سوچ نه کاوه. یار خو یې 2 لمبر کار کړی دی، ګردې پیسې دوی په جوبو کې واچولې. موږ د حکومت څخه دا مطالبه ده چې دا ټیکهدار دی ونیول سي، د دې ټیکهدار سره د حساب وسي. افسر اوس راغلی دی، افسر څه وایي؟ افسر نه مرکه ورکوي، نه د افسر بیان ورکوي، نه د افسر هیڅ شی نه کوي. وایي موږ ته اډر نشته. اډر د کومې خوا نشته. موږ د حصې ته هم اطلاع ورکړې ده، حصې ته مې هم ورکړې ده، لوی وزیرانو ته مې هم ورکړې ده. موږ د غر کېدو دغه دی چې موږ به جایدادونه و مالونه به ګرده راسوي. خدا نه کړه چې سا که دا ټیم پټاو شو دا به در کومه ځایه تاوانونه ورسوي؟ دا در لویه منځکیه پورې یو شنډکی هم په قسم دکه پاتې سي، یا یو کور قسم دکه پاتې سي. دا دونې اوبه نه دي، په دې کې 3 ډیمه نور راوړي دي. یار خدای ډاکو بیا 3 ډیمه نور پکې راوړه. د دا 3 ډیمه اوبه هم کې جمع دي، په دې کې بیخي د اندازې زیاتې اوبه ولاړې دي. کتونکو تاسو حاجي صاحب واورئ، دی وایي چې په توبه اڅکزي کې الریډي 3 ډیمه نور هم پټاو سوي دي. د هغه اوبه هم په دا ډیګ کې جمع سوي دي او که چیرې دغه ډیم خدا نه کړه پټاو شو دا بیخي ډېر اندازې پورې خطره لري او ډېر کورونه به په دې کې متاثره سي. حکومت ته دوی بار شکایتونه کړي دي مګر هېڅ شنوایي نه ده سوې. خو نن دا دی چې ډیم ډېر سری سوی دی، نن دوی راللو کار شروع دی. نو دا خلک دا وایي په وام کې دي چې دا ډیم به هېڅ وخت پټاو شي.